د شپې داستان. واکمن ولایزاله څښتن په سپېڅلې نامه د سپوږمۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو او په ځانګړي ډول د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو سلامونه، ستړي مه شئ او له رنګینیو ډکه شپه مو بخیر. دا د یو وار بیا مو زه سلیمې ورور د شپې داستان خپرونو په لړ کې د بسپنې په نوم په زړه پورې ناول له یوې بلې برخې سره هرکلی کوم. هیله ده د داستان له تېرو برخو مو ډېر څه اخیستي وي او د نن شپې داستان تر پایه هم راسره پاتې شئ. په همدې هیله راځو او د داستان دا برخه را پیلوو. حاکم ته ورسېدو. له روغبړ وروسته یې راته وویل: ما خو ته یوازې غوښتی وې، ولې مو دا مېرمن له ځان سره راوستې؟ په دې خبره زما اندېښنه نوره هم زیاته شوه. فکر مې وکړ د سیمې حاکم په دې اړه څه غلطه اراده لري. ورته ومې ویل: دغه اغلې زموږ د بنسټ غړې ده، لویه هیله یې وه چې تاسو سره وګوري، نو ځکه راسره راغله. هغه سر وخوځاوه او ویې ویل: خیر، پروا نه کوي. له خپلې څوکۍ راپورته شو، زما خوا کې کېناست. ویې ویل: موږ له ډېر پخوا نه ستا کارونه څارو، ماشاءالله ډېر ښه روان یې، ډېر د زړه له تله او په شوق کار کوي. که په لنډو یې ووایم، موږ مو په توپیري ډول بله بېلګه نه شو په ګوته کولی. د هغه له دې خبرې سره مې شکر وایست، زړه مې ولګېده. مالده زړه سوان د بلا او برکت یې نه و، ځکه یوې ویرې مې زړه کې ځای نیولی و چې د کوم ترهګر ټاپه راباندې ونه لګوي. ځکه کله کله به زما په اړه خلکو ویل چې زړه سواند له بهره تم ویلېږي. ما ورته وویل: هیله کوم مشره، دا خو ستاسو حسن نظر دی. کله هم چې له خپلو مشرانو داسې د ملاتړ خبرې اورم، نو زما همت نور هم غښتلی کېږي. زه به نه یوازې له دې وروسته ستاسو ملاتړ کوم، بلکې غواړم له یوې پرېکړې مو خبر کړم. د څه پرېکړه؟ زه اراده لرم چې یوه لویه غونډه راوبولم چې موخه ترې یوازې او یوازې ستاسې ستایل وي. ورسره ستا د کارونو د ملاتړ په پار په غونډه کې د سیمې د مشرانو په وړاندې تاسو ته لونګۍ او یو ستاینلیک هم درکوم. ما سر ښکته واچاوه. هغه ته مې وویل: دروند او بااحساس مشره، زه نه پوهېږم له دې ښه نیته مو څنګه مننه وکړم، څه ډول مو حق ادا کړم، خو یو سوال درته په ډېر درنښت کوم. زه تر اوسه د دې وړ ځان نه بولم چې له دومره لوړ موقف نه وستایل شم، او نه هم ما څه داسې کړي چې د ستایلو وړ وي. که رښتیا ما ستایې، نو زما یې وړاندیز ومنئ. ووایه مهرباني، تاسې چې زما د ستاینې په غونډه کې کوم لګښت کوئ، په هغه لګښت یتیمانو ته خوراکي توکي واخلئ. هغوی د سبا او بېګا نه لري. زما د یتیمانو مرسته زما تر ټولو لویه ستاینه ده. هغه ډېر ټینګار وکړ چې ستاسو ستایل زما ذمهواري ده. خو ما ورته وویل: مشره، کله ما سره ښه کوئ، زما وړاندیز ومنئ. ما دغه کار د خپلو ستایلو لپاره نه دی کړی. ما دغه سودا د آخرت لپاره کړې ده، د الله جل جلاله د رضا لپاره مو پیل کړي. بس موږ د هغې موخې طرف ورسوي. بالاخره له ډېر ټینګار وروسته هغه راسره ومنله. ویې ویل: اوس لا ډاډه شوم چې دغه کار ستاسې د پاک احساس له مخې پیل کړی. انشاءالله چې بدله به یې الله جل جلاله درکوي. د لګښت حساب یې وکړ، څومره پیسې چې کېدې ما ته یې راکړې. ویې ویل چې یتیمو کورنیو ته د هغوی اړتیا وړ خوراکي توکي پرې واخله. له مننې وروسته مې خدای پاماني ترې واخیسته. موټر کې کېناستو. په لاره کې ښکلا راته وویل: ډېر ضدي نه یې؟ د سیمې په کچه د یو لوی سیاسي او معنوي موقفه درته د ستاینې غونډه جوړېده او تا رد کړه. لوی موقف خو د الله جل جلاله دی.
دنیوي موقفونه خورا عادي او پیکه دي. زه د لوی رب دربار ته په تمه یم که چیرې زما ناڅیزه کړنې ورته د منلو وي او له ترحمه یې برخمن شم نو دا به مې لویه بریا وي. ګوره زړه سوانده، هوښیاران وایي چې انسان ته فرصتونه کله کله په لاس ورځي، خو کله هم چې فرصت په لاس درشي ګټه ترې واخله. دا مو تر څه پورې یاد کړه؟ دغه نننی فرصت ستا د شهرت او شخصیت پیژندنې یو ډېر ښه چانس و او دغه چانس تا په لغته ووهه. او ښکلا، چانسونه د هر چا له لیده فرق کوي. د فرصتونو ارزښت هم د فکرونو په وزن پورې ارزښت پیدا کوي. زما په اند دغه ډول فرصتونه ماته بې معنا دي. آخر ته څه غواړې؟ ستاسې ذوق ماته ډېر جالب دی. تر اوسه پوه نه شوم چې تاسې بشري حسونه لرئ او که نه. ګوره اغلې ښکلا، زه پوهېږم ته زما په ښه وایې. ته له دې سره دلچسپي لرې چې د خلکو په خولو کې ژبې زما په توصیف وخوځېږي، زما ستاینه وکړي. خلک مې یاد کړي چې زړه سوانت ښه سړی دی، خواخوږی انسان دی او زما لپاره بیا دا کار هېڅ ارزښت نه لري. که زه د ټولې نړۍ په خوله یاد شم خو الله مې یاد نه کړي، هغه رانه خفه وي، هغه رانه راضي نه وي، نو ماته د یوه ویښته ارزښت هم نه لري. ښه بابا، سمه ده، ته پوهېږې یو کار دی، زما ستا په دې کارو سر نه خلاصېږي. دفتر ته نږدې شو. ښکلا وویل زه همدلته ښکته کېږم او روغتون ته ځم. د عملي کار وخت مو را رسېدلی، باید ژر ځان روغتون ته ورسوم. ما موټر ودراوه، هغه ښکته شوه. بېرته یې د ښکته شوې شیشې په سر زنه کېښود او ویې ویل سخت ناځوانه نه یې؟ ولې؟ دومره ست دې هم ونه کړ چې تر روغتونه به دې زه ورسوم. خو زه باید دفتر ته لاړ شم ځکه هلته به بیا کوم بیچاره په تمه وي. ښه سمه ده، ټوکه مې وکړه، خو ګوره لیک وګوره او تر ماښامه یې ځواب راکړه، که نه بیا مې له شره نسي خلاصېدی. سمه ده، خامخا یې ځواب درکوم. له ښکلا مې خدای پاماني واخیسته او د دفتر په لور روان شو. له رسېدو سره سم مې ولیدل چې د دفتر مخې ته مې دوه د زاړه عمر جوړه میرمن او خاوند ناست دي. سړي د ستړي مشي لپاره لاس راوغځاوه. له ډېر زړښته یې لاس لکه پاڼه رپېده. په ستړي مشي کې له خبرو معلومه شوه چې غږ یې هم د عمر خوړلو له امله سکتګي لرله. دفتر ته ننوتو. مورکۍ په خبرو شوه. ویې ویل زویه، زامن مې ډېر په سختۍ رالوی کړل، ودونه مې ورته وکړل، خپلې لوڼې مې ورته بدل کړې، خو چې کله یې مېرمنې وموندې موږ یې پر ځای پرېښود او ویې شړلو. اوس په دې عمر کې چې زما مېړه له ځایه په سختۍ پورته کېږي، ما ته څه راوګټي؟ پر موږ سخت وخت راغلی، د خلکو زکاتونو او خیراتونو ته ناست یو، که چا څه راوړل خوره یې، که نه په نهاره شپه تېروو. د سپین ږیرې سترګې له ډېرې کمځواکۍ د هغه د سترګو په غوچړو کې ننوتې وې او ښکته لوېدلې وې. په همدې وچو سترګو کې د اوښکو څاڅکي ډنډ شول. ویې ویل زه اوس د مزدورۍ او خوارۍ نه یم، زامنو وشړلو، د کور کرایه هم راباندې را روانه ده. چاره رانه غلطه ده چې څه وکړو. څو شېبې خو د دوی دواړو خبرو یوه ژور سوچ ته یوړم. دا یې د نن زمانې اولادونه رالوی یې کړه، خواره یې پرې وکړه، ویې رسوه، یا چې مېرمن پیدا کړې همداسې دې خوښه کړي. اخر د دې اړیکو ګټه بیا څه شوه؟ زموږ او د هغوی چې مسلمانان نه دي څه توپیر شو؟ هغوی هم چې لوی شي او د خپلې ښې شي نو پلرونه او میندې خوښې کړي، یا یې هم د زړو خلکو ځای ته یوسي. دوی مزې او چرچې کوي، هغه بیچارهګان د زړو په ځای کې مړه شي. زموږ هم دوی ته ورته حال شو، ترمنځ مو توپیر نه کېږي. له څه سوچ وروسته مې د هغو پلرونو په حال افسوس وکړ چې داسې اولادونو ته حرامې راټولوي، خپل آخرت خوروي او دوی ته روزي پیدا کوي. بیرته مې فکر دوی ته راواوښت. په سپین ږیري پلار او سپین سرې مور باندې مې ډېر زړه بد شو.
د بنسټ پیسې را سره وې. د 3 میاشتو د کور کرایه پرې پاتې وه. هغه مې نغدي ورکړې. د 2 میاشتو خوراکي توکي مې ورته واخیستل او بیا مې رخصت کړل. په تلو کې مې دا هم ورته وویل چې کله دې وروسته مو هر څه ته اړتیا کېږي انشاءالله بنسټ مو په خدمت کې دی. په رخصتولو کې له حده زیات خوښ ول. دعاوې یې کولې. هغه دعاوې چې زما زړه ته یې قوت ورکاوه، هیلهمندي یې راسره پیدا کوله او ډاډ یې راکاوه چې دغه دعاوې انشاءالله رب په ځمکه نه اچوي. نور له دوی خلاص شوم. راسن دفتر ته لاړم او له کېناستو سره سم مې د ښکلا په لیک باندې نظر ولګېد. په بیړه مې راواخیست، سترګو ته مې نږدې کړ او په لوستو مې پیل وکړ. لیکلي یم: بې غوره زړه سوانده، تاسې به هم فکر کوئ چې ښکلا ولې د دومره لوړو زده کړو سره سره بیا هم خپل انساني غرور تر پښو لاندې کړی او زما شاینې ولیده. زه هم کله کله ځان ته حیرانه شم په هغې ښکلا څه وشول چې په پوزه نر مچ نه پرېښود او اوس دومره ماته شوې، دومره شکسته شوې چې ښه پوهېږي یو څوک یې په کیسه کې نه دی، خو دا بیا هم د هغه په اړه فکر کوي. د دې لیواله ده چې هغه سره خبرې وکړي، ورسره وګوري. ماته مې مور له ډېرې توندخویۍ سره مچی وایي. هغه تل راته وایي چې ته جنګ په پیسو غواړي، په نه خبره خلک خفه کوي، زغم نه لري. خو اوس ځان ته حیرانه یم، اوس د کوم بدلون او اغېز له مخې د فکر نه بلکې د زړه نه په کوم زړه کې چې ته ماته د دې نړۍ تر ټولو ښه انسان برېښي، د قدر او درناوي کس راته ښکاري. زه فکر کوم چې زړه سوی، مینه، سرښندنه، ایثار او قرباني باید له تا زده شي. زه په ژوند کې هم مادیاتو ته ارزښت نه ورکوم. طب مې هم ځکه ټاکلی چې یو ډېر له معنوي ارزښته ډک مسلک دی. د انسان با ارزښته ژوند ورسره تړلی. زه په ژوند کې تل با ارزښته ټاکنې کوم. ستا ټاکنه مې هم یوه له هغو معنوي ارزښتونو ده چې نفس او خواهش ته پکې ځای نشته. ما ستا څهرې ته تر دې دمه په ځیر نه دي کتلي چې په څېره دې میینه شم. یوازې ستا مهربانه زړه مې لیدلی او د هغه تر اغېزې لاندې راغلی یم. ستاسې په سینه کې زړه د نړۍ تر ټولو ښه زړه دی. تاسې په سینه کې زړه یوازې د خپلوانو لپاره نه تپېږي، بلکې د هغو خلکو لپاره هم حرکت کوي چې هغه له خدایه پرته بل څوک نه لري. د دې ټولنې لوېدلې او مظلومه طبقه دي. د هغوی غږ څوک نه اوري. هغوی تل د مالدارو مسخره وي. هغوی ته وخت ورکول د وخت ضایع بولي. خو تا ټول ژوند دوی ته وقف کړی. د دوی خدمت دې خپل عشق ګرځولی دی. داسې زړهسوانده انسان زما په ژوند کې د لومړي ځل لپاره راځي. ځکه خو مې د ژوند ستره هیله ده چې دغه د مهربانه زړه څښتن ما خپله کړي، د ځان په نوم مې کړي او د هغه په خوا کې ټول ژوند واوسم. دا هم یاد ساته که زما د توقع او هیلې خلاف کار وشي نو پرته له مبالغې به زما ژوند د یو کالبد په څېر وي. هر څه به راته بېمعنا وي. تاسو په یتیمانو ځکه زړه سوځي چې هغوی بېوزله دي، لاچاره دي. فکر وکړه زه هم یوه یتیمه یم او ستا لاسنیوي ته ډېره اړتیا لرم. ستا ښکلا. لیک مې تر پایه ولوست. د ښکلا خبرو او د هغې په دې حالت خفه شوم. ځان سره مې وویل زړه سوانده ته یوه نوي پړاو ته داخلېدونکی یې. د دې نجلۍ خبرې باید سطحي ونه نیسي. د هغې له کړو وړو احساسېږي چې هغه ټوکې نه کوي او نه هم ساعت تېروي. هغه خپل زړه پسې اخیستې ده او د زړه خبره چې څوک پسې واخلي نو بیا په یو طرفه جاده حرکت کوي، کومه چې پای نه لري، کومه چې ترې بیرته راګرځېدنه ممکنه دي. خو افسوس په دې راته چې ما د هغې په وړاندې د هغې په څېر احساس نه درلود. ځکه خو مې په هغې ډېر زړه سوی راته او ویرې پسې اخیستم چې که د هغې غوښتنې ونه منم او په ژوند یې راګډه نه کړم نو هغه به راسره خوښه ونه اوسي. ځکه چې په فکرونو او غوښتنو کې مو ډېر توپیر و. د هغې مینه زه وم، خو زما مینه د بنسټ کارونه وه. په دې اړوند ما ځان ډېر کم ګاڼه،
له ځان سره مې ویل که زه د هغې خبره ومنم او بیا د هغې د هیلو مطابق ورسره ژوند مخته یونسم دا به بیا بې انصافي وي. دې ویرې په خپله پرېکړه کې زړه نازړه کولم. له دې چورتونو وروسته مې د هغې لیک بیرته قات کړ او په جیب کې مې کېښود. د ښکلا لپاره د مناسب ځواب په فکر کې شوم. دفتر راته تنګ شو. بازار ته راښکته شوم. یو ماشوم مې ولید چې ګاډۍ یې چلوله. کوم ظالم ورته ښه درنه بار کړې وه. سخت ژمی و خو د هغه یوازې یو کمیس او پرتوګ په تن و. هغه هم څو ځایه پیوند شوی و. د دمې لپاره یې لاسګاډۍ ودروله. سخت باد و. ماشوم لکه پاڼه رپېده. ورنږدې شو. ومې ویل وروره ځان ته پام نه کوې؟ ته دا سخت ژمی نه ګورې؟ سړی څه واغوندې؟ هغه له ځنډ پرته ځواب راکړ. څوک چې څه لري وابه یې غوندي، چې نه یې لري زما په څېر به یې یخ رپوي. ورته ومې ویل بار دې ورسوه او هغه پاس زما دفتر دی. سبا ته یو ځل زما دفتر ته راشه. د کوټونو مارکیټ ته لاړم. د 500 جمپرونو پیسې را سره برابرې شوې. 50 دانې جمپرونه مې واخیستل او دفتر ته مې راوړل. د نږدې 100 یتیمو کورنیو ماشومان مې هم راوبلل. سبا ټول راغلل. هر یو یتیم به چې راته پخپله به مې په جمپرونو کې د هغه سایز کوته وراغوست به مې. کله به مې چې جمپر هر یتیم ته ورواغوست د هغه په معصومو شونډو به یوه ځانګړې مسکا خپره شوه. د هغې لیدو به ماته یو ځانګړی کیف راکاوه. داسې خوند یې لاره چې تورې یې له څرګندولو عاجز دي. په دوی کې یو 4 کلن ماشوم رامخته شو. جمپر مې له خلطې ورته راخلاص کړ تر څو ور وایخوندم. هغه په معصومانه ژبه راته ګویا شو. ویې ویل ماته یې ملا غونځه. ولې؟ زه یې اختل ته ساتم. جمله یې دردونکې وه. ډېر یې خفه کړم ځکه شاید دا ماشوم په تېرو اخترونو کې له دې امله ځورېدلی وي چې ده به نوي کالي او جمپر نه درلودل او همزولی به یې کتل. ما ورته وویل ته مه خفه کېږه، په اختر کې زما غوندې ورور لري، زه یې بیا هم درته اخلم. بالاخره ټول یتیمان مې له جمپرونو سره رخصت کړل. د دوی له مسکاوو مې بلا خوند اخیست. نور د کور په لور روان شوم. اوس را سره یوازې یو فکر و چې څرنګه وکولی شم په سیمه کې د نجونو لپاره دیني مدرسه جوړه کړم، ځکه چې د دې کار خورا اړتیا محسوس کېده. زموږ ډېری خویندو کلمه سمه لوزده، د کلمې په معنا خو ډېرې کمې پوهېدې. زه باوري وم چې هیڅ دیني کړنې به دوی په سمه توګه نه اجرا کولې. دوی کې ملامتي نه وه، ملامتي د نارینه‌وو وه، د دوی د مور او پلار وه، د مشر ورور او میړه یې وه. مېرمنې خو د 4 دیوالونو خاوندانې دي. څوک یې چې ور ونه ښیي نو دوی به یې څه زده کړي. د بې برخې مېرمنو په اړه به مې فکر کاوه. د یو ملګري کیسه به رایادېده. هغه ویل له خپلې مېرمنې مې پوښتنه وکړه چې ستا پیغمبر څه نومېږي؟ ویلې هغې مخ پټ کړه. ویل چې موږ د پردیو خلکو نومونه څه زده دي. هغې د خپل پیغمبر نوم نه وزده، د خپل هغه محبوب نوم یې نه وزده چې په ورځ د قیامت کې به یې شفاعت کوي. نو له دې د افسوس ځای بل چېرته دی؟ خو بیا هم دوی ملامته نه وي. موږ و چې نه مو دوی ته دیني زده کړه ورکړې وه او نه مو هم ورته لاره هواره کړې وه. که موږ دا کار کړی وای نو بیا ملامتي د دوی وه. یوه ورځ لاړم او یوه کس ډېره ښه ځمکه د ښار په زړه کې لرله. څو زړونه مې سره یو کړل چې خپله خوله ورته د ځمکې راکولو لپاره پرانیزم، ځکه په هغه ځای کې ځمکه د سرو په تول وه. بیا مې هم توکل وکړ، ځکه په دې باوري وم چې دا کار زه د رب لپاره کوم او د دې کس زړه هم د رب په لاس کې دی. هغه یې هر لور ته اړولی شي.
مخامخ ورته کېناستم. ومې ویل وروره، زه د نجونو لپاره د یوې دیني مدرسې د جوړولو اراده لرم. تاسو ماته ځمکه راکړئ، په دې صدقې جاریه کې تاسو هم را سره شریک شئ. تاسو خپلو اولادونو ته ډیر څه وکړل، موټر او پیسې مو په واک کې ورکړې، ځمکې مو ورته واخیستې، خو دا یو څه به مو هم په ښه رانشي. یوازینی څه چې د آخرت لپاره به درته توښه وي او د جاریه صدقې په ډول به یې ثواب در پسې رسیږي، همدا مدرسه ده. سړي باندې مې خبرو اخیست وکړ او په یوه مهم قیمتي ځای کې یې د ځمکې سر راته وښوراوه. ځمکه یې راکړه، د سوال په پیسو مو کار پرې پیل کړ. له لنډ مهال وروسته مو د دې جوګه کړله چې درس پکې پیل کړو. هوډ مو وکړ چې په هره ولسوالۍ کې ورته اقدام وکړو. اوس مو شکر ورځ تر بلې دغه اقدام پراخېده او شمیر مو د نجونو څو مدرسو ته ورسېد. کارونو مو ورځ تر بلې پراختیا موندله. مونږ له پیدایښته پاک او سپېڅلې نړۍ ته راځو. د ژوند ننګونې او په ځانګړې توګه توپیري چلند دی چې د بشري نهیلیو، خواشینیو او زړونو ماتېدو لامل ګرځي. نیکي او پر بېوزلو لورینه زموږ فطري ځانګړنه ده او که خپل باطن ته په غور سره ځیر شو، پوهیږو چې نیکي د بېوزلو لاسنیوي، د دردېدلو زړونو ټکور او د خپل خلقت ارزښت ثابتولو ته زیاته لیوالتیا لرو. انسانیت، لورینه او لاسنیوی زموږ په ذات کې نغښتي، ځکه خو تل سخاوت زموږ زړونو ته یو ډول خوږ سکون ورکوي. نو زړه سواندی اوسه. د شپې داستان خپرونې درنو مینوالو، زموږ د نن شپې داستان دا برخه هم همدومره وه او په همدې ځای رانغاړو. تر بیا بلې شپې چې یو وار بیا زه سلیمې ورور د نوموړي داستان له وروستۍ برخې سره ستاسو درانه چوپړ ته راځم. تاسو په لوی او مهربان الله سپارم. سوکاله ژوند ولرئ. د شپې داستان.